د پاکستان په راولپنډۍ کې چاودنې 15 کسه ټپیان کړي. کابل کې و چاودنې 4 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. په موکړې دوه مهمو خبرونو ته د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د پولیسو و مرکز ته څیرمه چاودنه شوې ده چې له امله یې تر اوسه پورې 15 تنه ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي حالت ډېر نازک ښوول شوی دی. د پنډۍ پولیس وایي لومړی د گنج منډي د پولیسو مرکز ته څیرمه د لاسي بم برید شوی دی او وروسته چې پولیس د پیښې ځای ته ورځي دویمه چاودنه کیږي. دوی وایي په دواړو چاودنو کې 15 تنه وژوبل شوي چې د پنډۍ ملکي روغتون ته لیږدول شوي دي. د دغه روغتون مسؤلین وایي په ټپیانو کې د ځینو حالت ډېر نازک دی او دوی اندېښنه لري چې ښایي د پیښې د قربانیانو شمیره به نوره هم زیاته شي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. څو ورځې وړاندې هم په پنډۍ کې ورته چاودنه شوې چې له امله یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي وو. او د افغانستان په پلازمینه کابل کې یوې چاودنې 4 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د راپورونو له مخې نن سهار د 15مه ناحیې په مربوطاتو کې پر یوه لنډ کروزر موټر د مقناطیسي ماهین چاودنه شوې ده چې له امله یې 2 کسه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.